لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې د علم او د پوهې خزانې د مدرسې لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې چون د خدای پاک رحمت ته وګوري چون عظیم رحمت ته خدای پاک دی خو البته زموږ فکرونه کم دي زموږ دماغونه کمزوري دي هر څوک چې د خدای پاک پیژني خپل د ظرفیت په اندازه یې پیژني د خدای پاک معرفت د انسان د ظرف د انسان د پوهنې په اندازه دی بعض انسانانو ظرفونه خدای پاک غټ کړي ښه غټ ظرف لري خدای پاک ډېر پیژني بعض انسانانو ظرف کوچنی خپل د ظرف په اندازه یې پیژني دغه ځای دی دغه مسجد دی فرض یې کړي دغه مسجد دی په دې مسجد کې دی یو کټورۍ کښېښوله په دې مسجد کې دی یوه پیاله کښېښوله په دې مسجد کې دی یوه چاوجوشه پرېښوله په دې مسجد کې دی یوه چاینکه کښېښوله په دې مسجد کې دی یو لګن کښېښوی په دې مسجد کې دی یو دیګ کښېښوی په دې مسجد کې دی یو غاټ تالاب شی دی کښېښوی او په دې مسجد کې دی یوه کاسه کټورۍ کښېښوی چپه دې کښېښوی اوبه دې په رایله کړې اوبه دې په رایله کړې دا مسجدګر اوبه واخیستې دا مسجدګر ته اوبه واخیستې او چې اوبه واخیستل کله کله اوبه هم وچې سوې کټوري خپل په اندازه اوبه نیولي کاسې خپل په اندازه اوبه نیولي لګن خپل په اندازه اوبه نیولي دیګ خپل په اندازه اوبه نیولي حوض خپل په اندازه اوبه نیولي وسي پیالې خپل په اندازه هغه چې چپه دی هغه چې چپه پروت دی هغه د انسان خپل ظرف دی ته چې خدای پاک پیژنې ته چې د خدای پاک معرفت کوې خپل د ظرف په اندازه کې دا هغه انسانان چې خدای پاک ظرفیت تېر کړی دی هغو ته د خدای پاک معرفت تېر دی هغو ته خدای پاک سم پیژني هغه انسانان چې ظرفونه یې کم دي دماغ یې کمزوری دی سره کم دی هغه بیا خدای پاک دغونه نه پیژني هغه خپل د دماغ په اندازه یې پیژني هغه خپل د فکر اندازه یې پیژني هغه که د یو انسان څخه ته فکر وکړه هر څومره چې د انسان دماغ عام سم کار لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې هر څومره چې د انسان استعداد ولوړ سي هر څومره چې د انسان علمیت ولوړ سي هر څومره چې د انسان پوهنه ولوړه سي پر خلکو باندې لګېدل کم کوي پر خلکو لګېدل کم وي هر څومره چې انسان دماغ کمزوری هر څومره چې د انسان ظرفیت یې کم وي هر څومره چې علم کم وي دوی خدای پاک دغه اندازه پېژني که یو څوک د دغه څخه مخالفت کوي هغه نه کوي کافر کوي هم تر د اسلام د دایرې چې هم باسي پلانکی کوي خو د معرفت دغه اندازه دی د فکر دغه اندازه د فکر دغه دی زموږ معرفت د خدای پاک جل جلاله زموږ معرفت د خدای پاک جل جلاله د دین څخه زموږ معرفت د ایمان څخه زموږ معرفت د اسلام څخه زموږ د ظرفونو اندازه دی خو البته په دې کې بیا غټ اساسي نقطه غټ تاوان دا دی چې اسلام انسانان خپل د ذهن په رقم تعبیروي دا غټ مشکل دی دا لوی اساسي نقطه ده دا غټ مشکل دی چې زما اندازه چې ما د اسلام برداشت کړی اوسي ما خپل د فکر څخه د اسلام برداشت کړی اوسي ابا زه هم اسلام دغه دی که زما د برداشت اخواته سو هغه اسلام نه دی یو سړی به ظرفیت پې تر ما ولري یو سړی به استعداد پې تر ما ولري یو سړی به علمیت پې تر ما ولري هغه به د اسلام برداشت تر ما زیات کوي هغه بیا دا خبره نه کوي هغه بیا دا خبره نه کوي دا خبره فرق لري ډېر زما څخه فرق کوي بحث در دې چې د خدای پاک جل جلاله رحمت عام دی بحث پر دې چې د خدای پاک رحمت عظیم دی عظیم رحمت د خدای پاک دی بحث پر دغه نقطې باندې موږ ته روان کړی دی چې هغه څو مثالونه مې ورته وویل چې د خدای پاک د رحمت باندې چې د خدای پاک رحمت عام دی لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې د علم او د پوهې خزانې د مدرسې لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې لخدای سره د وصل وسیلې د مدرسې